الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. د دې مقامنا رستا دویم باب دی دا به ویش پوری یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. دې باب کې د عائشہ رضی الله عنها د افک واقعا ده او مقصد په واقعا کې زواجر دي منافقانو لا او بعضی مؤمنانو لا او تخویف دي منافقانو لا او بشارت دي اهل الایمان ته. دا آیات د مخ کې سره بته مخ کې دا ویل چې دروغجن خلق دا ووي اتیا دوری نو اوس عملیه واقعه شوې ده چې په هغه کې دروغجن خلق ثابت شوي دي نو دا هغه تذکره اوس کوي. یا مخ کې ویل د الله فضل او رحمت پتا سي ده دلته د الله فضل او د رحمت نمونه یو واقعه ذکر کړي او د مفسرینو د ټولو اتفاق دی چې دا واقعه د عائشہ رضی الله عنها ده او دا واقعه په غزوه د بني مستلق کې راغلی و. مستلق یا مستلق شپږم کال د هجرت باندې او دته غزوه د مريسع ویلي. واقعا سره د سوا چې د نبی رسول سلام د عادتو چې کله به سفر باندې ته د خپل خزو په منځ کې خطنه بیا چاو چې د چا نوم براوته نو هغه به رضان سفر له بوتله. نو عائشہ رضی الله عنها وایي کله چې غزوه د مريسع و نو چې خطنه یې واچو نو محمد رسول الله تزمان نوم راوته زلاړه مزما خور و اسماء بنت ابي بکر هغه ته مې ویلې خورجانې ستا امیل مال راکا ولاده چوکوي ما ته ویل څه پکې عائشہ کشره او اسماء مشره وای ما ته ویلې چې د نبی رسول الله سره سفر کې زما او اتزین بحال رسول الله نبی علیہ السلام ته ځان کې خسته کوم. کله د انسان زړه کې ډېری ارادي او داسې حادثې راشي چې غار څه د خاورو څخه وشي. دا عائشہ به وی زه لاړم غزاله جهاد وش واپس شراتلو لار کې داسې یو نیمه ورځ یا نیمه ورځ مزل پاتې شو مدینې ته. بخاری کې حدیث دی اذن نبی الرحیل او د دین داري چې نبی علیہ السلام ولې اعلان وکړ چې وخان ودروي د شپې اخیره کې تعریس وکړ د شپې اخیره کې راکوشو لخوبه وکړ. وای کله چې دا د سار د اذانونو ټیمو چې نبی علیہ السلام دغه وخت کې پاتې دي وای زه قضای حاجت ته لاړم او چې لاړم نو واپس چرالم چې لاس مې وو نو زمانه د اسماء هغه امیر لیدل وای زه واپس لاړم
هغه مې طلب کوو چې کله مې پیدا کړ را روان وم چې دې ځای ته رالم نو لیس بها انیس ولا دع نه د قصې والا و نه آواز کوونکی وي څوک هم نه ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی و څنګه تللی و کله چې دی دا اوښې بارولې یو کجاوه کې به عایشه کېناسته نو وایي دا کجاوې اوچته کړه خو دی پوه نه شو چې دې کې انسان شته او که نشته امام بخاري د عایشې رضی الله عنها قول راوړی دی چې دغه وخت کې د ښځو خوراکونه ډېر کم وو نو بدنونه هم ډېر سپک وو وکانت النساء ذاک خفاف نو دی دا کجاوه بار کړه خو په دې پوه نه شو چې دې کې عایشه ده نشته دی وایي زه هغه ځای کې کېناستم ځکه ماته د نبي علیه السلام حالت معلوم و چې دا کله ځي نو دا قافلې کې یو کس پرېږدي چې سار وګوري چې د قافلې والا نه څه سامان خو پاتې شوی نه دی وایي په دغه ورځ باندې ماته پته نه وه چې څوک یې پرېښي دي خو زه پېغله جینۍ وم او کم عمرې او داسې ډېره بلد هم نه وم په دغه ځای کې کېناستم څه خفقان مې و چې ګوره رسول الله علیه وسلم الله خو په دې ډاډه یم چې زه څوک به پرېښي ایسته ځای په ځای اوده شوي وم وایي کله چې زه اوده شوم صفوان رضی الله عنه دې غزا کې جناب محمد رسول الله پرېښی و دلته چې صفوانه ته به پاتې شې وبه ګورې د سار څه پاتې شوي نو ځان څه به یې راوړئ نو ابی عایشه وایي فاستيقظت باسترجاعه دا چې راغی زما خواله زه مخکې لیدلی وم د حجاب نه نو ویلې انا لله وانا الیه راجعون دا څومره د مصیبت خبره ده زمونږ د پیغمبر بیبي پاتې شوې ده عایشه رضی الله عنها وایي چې قسم په الله ما د صفوان په شان ښه سړی نه و لیدلی اوښې ښکته کړه لاړه خوا ودرېده چې زه وختم بیا یې اوښ پاڅو او مخکې روان و نه ما د هغې څه خبرې کړې دي او نه هغې زما سره او غرمه چې بس داسې لګېدله و په نهر الظهیره موږ مدینې ته راورسېدو کور ته رالو د الله نبي ویل پاتې شوي او پاتې شوي راغلي او راورسېدو دې کې د الله دشمن چې هغه ابی بن سلول دی رئیس المنافقین بعضو روایتو کې دي نبی علیہ السلام ولا حدم ورنکړه وایي پرې چې د جهنم عذاب یې پې سخت شي الله دې دا تباه او برباد کړي د په ټوله مدینه کې اواز وکړ چې خلک تاسې خبرې وایو که نه عایشه بیګا دا صفوان زنا ته پاتې شوي او زنا یې وکړه او سار زناکاران منپسې را روان وو او راغله عایشه رضی الله عنها وایي په ټوله مدینه کې دا واضح ده دې کې مسلمانانم یو څو خلک شریک شوي وو پکې حسان پکې شریک شوی رضی الله عنه مستح ابن اوساسا د ابوبکر تروزی دی زید ابن رفاعه حمنه بنت جحش د نبی سلام خینه ده د زینب خور ده او یو پکې دا بيدینه ده د عبد الله ابن ابي بن سلول عائشه به وای ما سفر کړو واپس شرالم زدي قصې نه بالکل خبر شوی نو ما باندې بیماری ولګېده تبه را باندې ولګېده زبکور کې ومه نبی علیہ السلام براغه هغه زړه مینه بینه وای ما ته به صرف دا ویلې چې کیف تیکم یا عائشه څنګه ما چې الحمدلله خیر نه زه خبرې ما او دې ته کې شکی کړې ومه چې دا نبی علیہ السلام څنګه دسې بینی تاسو کوي وای زه ورځې مې وشوي بیمار ومه بیا مې نبی علیہ السلام ته ویلې چې که ته چېرته خفه کېږې نه ما ته اجازه وکړه
زما تبي دي تکلیف مې ډېر دی زه به د مور کره لاړه شم چې ښه شوم بیا به راشم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې ځه او ټوله مدینه اوس خبر ده نبی علیه السلام راغی د عایشې وینځه ده بریره هغې ته وایي بریرې رښتیا یې راته وویوه ته خو په عایشې په څه نه یې پوه شوې هغه ورته وایي یا رسول الله تا ته به زه څه ووایم اوس یو مرض عایشې کې شته چې جینۍ کم عمرې ده وړه اغږي ایسته خوب ډېر ورځي نو فتأتي الداجن فتأکل العجین کورنۍ بیزه ده کور کې هغه راشي وړه ته اکثر وکړي نور محمد رسول الله زما د الله په ذات قسم دی ما په عایشې څه نه دي لیدلي که مې لیدلي وې والله که مې نه پټ کړي وې ما الویو نو عایشه به یې وایي زه د مور کره ومه دې کې ډېر واقعات منځ کې وشوې نبی علیه السلام مسجد کې ودرېده او ویې ویل داسې خلک دي زه ته دونه تنګ یم چې زما په ښځه یم بدنامه ولګوله او ما ته په کور کې خفګانونه جوړ کړل وایي دې کې یو صحابي ویل زه به یې مړ کړم د هغه قومي راپاڅېد وایي دې نه شي وژلی بس په جومات کې یو شور جوړ شو جنګ ونښته نبي سلام په مزه په قلاره کړ ډېر سخت به طبیعت و راغی علي ته یې وویلې علي څنګه مشوره راکړې کاکا زوی مې او زوم مې ته ماله څه مشوره راکړې او ته ویلې یا رسول الله خپل معلومات وکړه ښځې ډېرې دي که دا نه وي الله به بله درکړي چې طلاقې زید ته یې وویلې زیده ته ما په زویولۍ نیولې وې بچې څنګه چل وکړم هغه ویل یا رسول الله ستا احل دی والله که مونږ په دې کې چېرته غلط څه لیدلي صبر وکړه الله به صفایي راولي عایشه وایي فلما نقحتو زه د تبو نه لږه راوچته شوم بخاري ډېر اوږد حدیث راوړی دی وایي زما د پلار ترور ده د مستح بن اساسه د هغې مور ده وایي ما ورته وویلې چې ترور راځه چې داسې قضای حاجت ته لاړ شو او زمونږ کار چې و د پخوانو عربو کورونو کې باترومونه دا نه وو موږ به د بوی نه تنګېدو داسې روانه ده ما سه دا بوډۍ دا خپې خوی شوه نو یو ځل یې د خولې نه راووتل تعیسه مستح الله دې مستح تباه او برباد کړي وایي ما ورته وویلې چې ترورې ولی بدری صحابی ته کنځلې کې واپس راتلو بیا یې په څادر کې خپه ونښته قریبه وه چې راغورځېدلې وې ویې ویل چې تعیسه مستح الله دې مستح بچی تباه کړه وایي ما ورته وویلې چې ترور اتسبین رجلا شهید بدره ته داسې سړي ته کنځلې کې چې هغه بدر ته حاضر شوی دا مه کوه نو ښځه یې بیا هم کار څولی خبره خوله کې ټینګېدل ډېر ګران دي وایي ما ته یې وویلې یا اوبلهې ای سادهګۍ یا حنتا ای سادهګۍ قمقلې جینۍ ولې تا ته پته نشته چې مستح څه ویلي ته لا اوس هم وایې دا بدري وایي ما ورته ویلې چې وما قاله مستح څه ویلي وایي بوډۍ په ژړا شوه او ویې ویلې چې فلانې دا ټول وایي چې عایشې د صفوان سره زنا کړې ده نو مور عایشه وایي چې جاړې نه نو کله به جاړې ژړا ونیولم مال رسول الله خبر دی ویل چې او مال زما مور خبر ده ویل چې او ابوبکر خبر دی او کور ته رالم ومې ژړل یوه شپه او یوه ورځ لا یرقع لي دم ولا افتهل منه نه مې سترګې د اوښکو نه دغه شوې دا وچې شوې او نه ماله خوب راغی سبا مې بیا داسې وژړل یوه شپه یوه ورځ وایي دې کې نبي علیه السلام زما سخته بنه زینب وه د هغې نه تپوس وکړه چې ته څه وایې د عایشې باره کې وایي هغې وویلې چې احمي سمعي و بصري زه غوږونه او سترګې ساتم ما هېڅ نه اورېدلي دي نه مې لیدلي یا رسول الله پاکه ښځه ده زما بنتوب اوسه په خپل ځای دی په دې ښځه کې دا مرض نشته نو ابۍ عایشه وایي ما ژړلې د انصارو یوه ښځه راله زما خواته کېناسته د عادت د ښځو دی چې یوه جاړي بله موسه جاړي
وایي ما سره غم ډېر سپکه ویې ژړل راسه ویې ژړل دغه شپه ورځ مې وژړل او کله چې دریم سبا شو نو فظننت ان البکاء فالق کبدي زما دا خیال و په دریمه ورځ چې بس ژړا مې اوس زړګی چایي اوس دې زړه چوي سترګې وچې شوې مور مې راله ما ته ویلې بچی ځان باندې کار ساته ډېر کله چې ښځه خاوند ته ګرانه وي د هغې بلي د شپې پې نه پرېږدو کي هغه هم پوه نه شوه خبره یې په بل طرف واړوله ناستو به او ژړل یې مې ما چې الله نو دا ستا ته پته ده خو دا مې یقین و چې الله به زما صفایي کوي که الله ته پته ده نبي سلام ډېر متحیر دی مدینه ټوله متحیره ده ابی عایشه وایي رسول الله علیه وسلم داسې راغی ما ته یې وویلې عایشې یو تپوس نه کوم خبر شو چې اوس عایشه هم خبر شوه بلغني عنکی کذا و کذا زه خبر شوم چې عایشه داسې ګناه کې واقع شوې ده او که چېرته ګناه دې کړي الله ته توبه وباسه بنده چې توبه وباسي الله یې بخي او که ګناه دې نه یې کړي ان شاء الله الله به ستا صفایي وکړي عایشه به یې وایي زما پلار ناست و ابوبکر ما ورته ویلې بابا عجیب رسول الله نبي صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ هغې راته ویل چې بچی زه ورته څه ووایم مور مې ناسته وه ام رومان ما عجیبي رسول الله ته جواب وویل هغې جواب ونه ویل زما جړه او غم ملا ماته کړې وه څنګه پاڅېدو نه ومه داسې په زور زور راپاڅېدمه کېناستم بسم الله مې وویلې قرآن هم راته ډېر مې نه وویلې ما ورته وویلې یا رسول الله که زه تا ته ووایم چې زه پاک یم نو ته به زما تصدیق نه کړې خو که ووایم چې ما ګناه کړې ده نو چې ګناه مې نه ده کړې په ځان ګواهي نه کوم وایي بیا داسې په شا وغورځېدم او ما وویلې ما نه الله د یعقوب علیه السلام نوم هېر کړ وایي ما ویلې چې زما حال په شان د یوسف د پلار دی چې کله دا دویم بچی یې ورک شو بنیامین نو بس ویې ویلې چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون عایشه وایي سلګو ونیولم او بېرته پرېوتم وړه کې مې دا و چې بس ختمه شوې لاړې دې کې نبي علیه السلام باندې وحی شروع شو خولې پرې راغې کله چې جبریل وحی ختمه کړه ما ته پلار وویل پاڅه نبي سلام شکریا ده مور ویل ما ورته وویل یا رسول الله دا زما صفایي ته کې که الله یې کوي ویل چې الله ما چې زه به د الله شکر ادا ستا شکر هم ادا کوم په اول زه د الله شکر ادا کوم دا واقعه وه بیا دې کې صحابو کې یو د ابوبکر رضی الله عنه دا ترورزی دا کې شریک شوی په ده به ټوله خرچه ابوبکر کوله ابوبکر قسم وکړ چې مې ستا حتا باندې زه نوره خرچه نه کوم ګوره زما دې احسان ته او ستا دې کار ته او زید ابن رفاعه له هم حد ورکړ حمنې له هم ورکړ او یو روایت کې دی چې عبدالله ابن ابی یې پرېښوده وایي پرېږده چې د دې دغه ونه شي دا عذاب کې کمی رانه شي حسان رضی الله تعالی عنه د الله نه دعا کړې وه الله ما خو ډېرې خوشې خبرې د عایشې باره کې کړې حسان به ډېر ژړل او خفه ډېر په دې و چې عایشې د حسان ډېر خدمتونه کړي دا د چا چې خدمت وکړي او هغه بېرته په تا راوګرځي د انسان زړه چوي د حسان رضی الله عنه ژړل به بعضې علما وایي چې دغه د حسان د مړنوالي سبب هم شخه عایشې رضی الله عنها ته یو ختم لیکلی و په دیوان حسان کې د عایشې رضی الله عنها هغه معذرت یې ورته لیکلی و شعر یې ورته لیکلی و ښایسته شعرونه یې لیکلي و
عائشه پاکه ده، دسې ده دسې ده، غافله ده. صرف عائشه دونه ویلې چې عائشه غافله ده، د ښځو غیبتونه نه کوي. په حسانه ګیله مې په دې ده چې تاسې پرې نه خدا څه ښایسته قصیدې ورته ویلې وه چې د عایشې مدح یې پرې کړې وه او معافي ترې غوښتلې وه. حسان رزان ما تظن بغیبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. حسان عایشه پاکه ده، رزان ثابته ده، ما تظن بغیبة دې باندې بدنامی نه لګي، دا د بدنامي خزانه ده. وتصبح غرسا من لحوم الغوافل سبا کوي وږي د غوښې د غافلو ښځو نه. یعنې عایشه د هېچا غیبت نه کوي. حلیلة خیر الناس دینا ومنصبا نبی الهدى والمکرمات الفواضل. حلیلة خیر الناس دینا ومنصبا دا ښځه د هغه چا ده چې هغه ټولو خلکو کې په دین او منصب کې غوره دی. نبی د هدایت دی، والمکرمات الفواضل عزتمن او خسته خسته صفتونه دي کې. بیا وایي عقیلة حی من لؤی بن غالب کرام المساعی مجدها غیر زائلین. دا خیر ښځه ده د لؤی بن غالب د قبیلې نه ده. عزتمن کوششونه دي، د دې عزت څوک نشي په مالولی. ومحزبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شيء وباطل. پاکدا الله د دې خیمه د هر عیب نه او د باطل خبرونه بچ ساتلی ده. او حسان وتوي وإن كان ما بلغت عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي. حسان کزما خبره تا ته رسیدلی نو الله مې په سترګو ړوند کی، زما چابک دی الله زما ګوتو لرانه وایي. او بیا ځان ته وایي فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. زما دوستی او زما مدد د آل رسول څخه چې هغه د ټولو مجلسونو ښایست دی هغه څه شوه. وحسانه دا په تا څه بلا ولګېده وایي دا دې څه وکړه. له رتبة على الناس فضلها تقاصر عنها ثورة المتتاولين. دا نبی او د بیبي دا خود دومره شان والا دي چې اوچت خلک دې ته نشي رسېدلی. مفسر قرطبي لیکلی دي چې د یوسف براءت الله په بیان د شاهد کړی او مریم باندې چې بدنامه ولګېده نو الله براءت وکړه په ژبه د بچي. او کله چې عایشه باندې بدنامه ولګېده نو الله په سورۃ نور د اسمان نه براءت وکړه. او د الله نبی وایي زه د یو بیبي بستره کې نیم چې مال جبرئیل راغلی، او کله چې د عایشه سره بستره کې ناست یم راشي ما ته وایي عایشه ته سلام ووایه. عایشه وایي یا رسول الله زما سلام مو ته ووایه تی ویني او موږ یې نه وینو. ابن حجر الاصابه کې وایي من عروه صاحب وایي چې ما ډلې ډلې صحابه لیدلي وو چې د عایشې د کور چاپېره وو د دین تپوس به یې کوو. داسې قابله ښځه وه، لیکن هغه بیا هم د منافقانو د لاس نه دغه نه شوه، خلاصه نه شوه. یو ډرامه بله ډرامه بله ډرامه. او الله رب العالمین آداب ذکر کوي. یو ادب دا دی
ولې نه و چې دا خبره موریدلې وي او په خپل میندو باندې د خیر ګمان کړی. دویم دا دی څلور گواهان ولې نه راوسته. او دریم کله چې دا خبره په جبه اړوله تاسو ویل وړه ده او دا غي زړه چوو داسې لوی و او د الله په نظام لوی ګناه و. او بل ادب ذکر کوي چې دا خبره موریدلې و خو ویلې به مې کړ چې سبحانك هذا بهتان عظیم. سعید ابن جبیر وای کله چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا خبره واوري ویلا وحی راغلی نه و چغه کړه سبحان الله هذا بهتان عظیم. دا سی بدنامه ده. عائشه ته ګوره زنا خبرو ته ګوره. دا واقعا الله ذکر کوي. او به صفوان رضی الله عنه په 19 هجری کې د عمر رضی الله عنه زمانہ کې دا د ارمینیه په جنگ کې به شهید شوی. او دویم قول دا دی چې دا په 50 هجری کې د معاویه رضی الله عنه زمانہ کې دا شوی. او ابو بکر قسم کړو نبی علیہ السلام ته وی الله وی چې نه غوړه کوي چې الله ته معافي وکي بس هغه ول معاف میکاو زما ته معافي ده. دا واقعا قران ذکر کړی دا. ان الذين يقيننا خلق جاو چراتګ کړه دے بالافک پدروه باندې عصبتون دې کې او ډلم د منکم استاسنام. حسانم پکې دے د نبی شاعر مستحم پکې دے زیدم پکې دے همنم پکې ده دلای نو ویم دې بيدینا. لا تحسبوه گمان مکوي په دې قصه شر لکم کنه چې دا به تحصیل شری بل هوا بلکې دا خیر لکم ډیر خیر دې تحصیل لکل امرئ هر سړی لدینا غدې چې کسب کړي د ګنا نه والذي اغه سړی تولا چې مشری غسته د کبرو د غټوالي دی. تولا کبره څه معنا رفع الحمل الكبير من الاسم چې هغه دوی پیټه د ګناي اوچت کړی دی. او دا دغه دی دا عبد الله ابن ابي بن سلول دی. منهم د دیونا له د العذاب عذاب دی عظیم لوی زجر. لولا اولن و مؤمنانو اسمعتموه کله چې د خبر تاسو اوریدلی وي ځوان المؤمنون اګمان بکړه و مؤمنانو سړو او مؤمنانو خزو بیان پوسهم پخپل حمجن سبانه یا پخپل میندو خويندو باندې خیرن د خیر. وقالو ویلی به هذا افکم مبین دخکار دروغ. کله یو نیک مرګري سړی نیک خزي څوک پس خلوه یره پلانې د سیدا چا چې ته خبره کوله قران نه د بیا ته وی وهذا افکم مبینا. لولا ولجاءوا علیه راتګ نه کوي په دې خبره به اربعه شهدا پڅالو رغواهانو باندې فاسلام یاتو کله چراتګ ورک به شهدا په گواهانو اولائک دغه کسان د الله په نسوم الکاذبون د دروغجن دي. لولا فضل الله کنه د الله فضل پتا سي او رحمت په دنیا او آخرت کې لمسکم خامخار سیدلی بوتا فيما پاغ دروغو کیا فستم فيه چې تاسو کې ننوتی و یو شروم په کړه دا رسیدلې بتوي عذاب عظیم عذاب ډیر لوی. استلقونه کله چاړه ولراړه ولتا سدا خبره بیال سنتکم پجبستاسم. ابن قتيبه معنی کوي کله چې تاسو دا قبل ولا وتقولون ولم بافواهكم فخلو باندې ماغه خبر ليس لكم چې نو تاسو په دې علم وتحسبونه غمانا فكو حينا چې دا باسان خبري وهو عند الله عظيم دا د الله په نزد لوی جرمو. بعضی خلک دا غي خلی په دې عادت شي ټول ورځ خپلانې د څه ده خپلانې د څه ده قران نه ادب یاد کوي. ظالم ته په دې خبره ته وړاوي خدا پر الله په دې ربه دا نه ګناه ده. د انسان عزت د الله په نزد دی. حدیث کې راځي که خانه کعبه ټوټي ټوټي شي
الله په دونه نه خپه کیږي لکه د مسلمان په وینه باندې چې الله څونه خپه کیږي چې دا تویږي د مسلمان په عزت هم الله خپه کیږي. او ملګرو دا زما یو تفسیر واورئ څوک چې اوري کدا لکانې وي او جنکۍ وي ښځې وي او هر سړی وي هیڅ چا څه خبرې مه کوئ او چې داسې خبره ته چا وکړه بس د قرآن د ادب یاد کوي یاره موږ ته پته نشته سبحانک هذا بهتان عظیم. نن مسلمانان په دې غریب دي نیک سړی وي نیکه ښځه وي شیطان به یو له ورشي ته دپسې داسې خبرې وکړه هغه دپسې وکړي په ټوله معاشره کې بدنامه کړي. ولولا ولې نه وایي سمعتموه چې دا خبره مې اورېدلې وې قلتم تاسې به ویلې وې ما یکون لنا موږ جایز نه دي ان نتکلم چې خبرې وکړو بهذا په دې سبحانک الله ته پاکې هذا بهتان دا بدنامه د عظیم ډېره دی او بهت عربی کې حیرانوالي ته وایي چا باندې چې دروغ وویل شي هغه داسې حیران شي چې بلکل چې خبرو نه وځي. یعظکم الله منې کوي تاسې الله وعظ نصیحت ته وایي او وعظ عربی کې زجر منې ته وایي الله منې کوي ان تعودوا لمثله چې راونه ګرځئ د دې په شان نورو خبرو ته ابدا همیشه ان کنتم مؤمنین که ایمان درکړي. ويبين الله بیانوي الله تاسو آیاتنا الله دې علیم ډېر پوهه حکیم د حکمت والا. بل عنوان الله ذکر کوي څوک چې بے حیايي په مخلوق کې عام کوي نو دوی له درناک عذاب دی په دنیا او آخرت کې. بے حیايي عام کیږي په څه طریقې د دې طریقې دي او دا یاد کوي او دا ځکه وایم چې ډېر دیندار خلک په دې کې اخته شوي دي. بے حیايي په دې عام کیږي چې ته مسلمانانو باندې بدنامه ولګاو په دې عام کیږي چې ته آزاد قانون جوړ کا چې هلکان او جنکۍ به ګډ ورګرځي او بے حیايي په دې دغه کیږي چې ته د زنا او د بے حیايي خبرې د وړو مخکې کې د خلکو مخکې کې. بے حیايي دام ده چې ته لګې دی او د بے حیايي کتابونه چاپ کې یوه معشوقه او څلور یارانه او جفاکاره معشوقه او دا پیسې میسې دي دوکانې او ښه دینداره خلک وي د نوم غوټۍ ته به ګیره رسېدلي او دا مردارې به خرڅوي که دا ولې خرڅې که یو ډم چېرته د ډم کیسټ څوک خرڅ کړي نو ته ورته وایې د ډمو کیسټ یې خرڅې نو دا خو د هغې مور د ډم کیسټ د ده نه ویلی دې خبرو نه ویلی باید چې دوکان کې سړی داسې شی خرڅ نه کړي چې د هغې نه بې حیایي دغه کېږي. او دې کې لویه خبره دا هم ده د خلکو بچي ناستي دې ته یې کېنولي چې بچی ټوله ورځ د موبایلو کې دا ګانې اچوه دا بربڼ فلمونه اچوه دا نور څیزونه اچوه او پلار یې وایي الله را باندې ډېر رحم کړی دا لږ کار روان دی ظالمه ته خو د الله په قانون کې په دنیا او آخرت کې لعنتي ته په دې نه پوهېږي او قیامت کې الله به دې د لعنتي په نوم راوباسي. موبایل دې ورکې شي او د هغې دې استازي ورکړی شي او د هغې دې سافټویر دې ورکې شي او الله دې دا کارخانې ول رب بندي کړي دې خو زموږ مسلمانانو تباه او برباد کړه. الله وایي هغه خلک یحبونه چې د هغوی مینه ده ان تشیع الفاحشه چې ښکاره شي عامه شي شاع یشیع اشاعتا معنی نشر خورولو ته وایي او فاحشه زنا او بېحیایي ته وایي. یقینا هغه خلک چې د هغوی مینه ده ان تشیع چې عام شي الفاحشه بېحیایي فی الذین آمنوا با خلکو کې چې ایمان یې راوړی دی لهم دې خلکو له عذابونه علیم عذاب دردناک دی په دنیا کې په کوړو والدي والآخرة او په آخرت کې د جهنم اور دی. والله یعلم الله ته پته ده وانتم لا تعلمون تاسې نه پوهېږئ. ولولا فضل الله کنه وې د الله فضل او رحمت په تاسې د الله فضل قرآن او رحمت احادیث د رسول الله وان الله بشک الله رؤوف ډیر شفقت کوونکی دی رحیم ډیر مهربان دی. الله اوس مؤمنانو ته ادب ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا یا د ایمان والاو مؤمن ته ته منافق او بیمانه ته پرېدا لا تتبعوا مروانه خطوات الشیطان په قدمونو د شیطان
د شیطان تابعداري پسې مزي ومن يتبع څوک چې روان شو خطوات الشیطان په قدمونو د شیطان پسې فإنه دا شیطان یأمر حکم کوي بالفحشاء فبحیاء والمنکر او فنارواو دا څه ګناهونه چې کیږي او دا بحیاء کیږي دا د شیطان د دعوت د وجنا ولولا فضل الله کنه دا الله فضل او رحمت پتا سي ما زکا نبی و پاک کړه منکم استاسنا من احد یوتن ابدا نشه څوک به یریدل نه چې کدرو ویم نو ما وایي نو چا به یو بل پس خبرې کوله لکه اوس زمانه کې اسلامي هدي قذف نشته تاسو وګورئ هر سړی مولاب سم خبرې دی امید سین دی او په بیر په سین دی او په بچی سین دی او خواخې په ننګور پسې کوي او ننګورې په خواخې پسې کوي ټول ورځ تاسو ګورئ کم مجلس کې چې کېناسته خزي نو د خواخو جدا ډلې یو د ننګین د جدای نو یو پسې او بل پسې او د څه ورانه لکه د روس او د امریکای چې ورانه ته دا دوه سپر طاقت دي اے مسلمانې خوري دستا خواخې د مور دې د قدر یو کا اے مسلمانې مور د استاد بچی خزر د استاد غده د ذلت ملک ټول ورځ خواخې ګرځي وننګور باندې څه وخورم او دا جادوګر وبسيزي او ننګور ټول ورځ په دې شي پسې دا کما خزه چې هغه کې د مرزي پوه شدا د شیطان بچی دا او دا د شیطان په قدم روانه ده فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر او دا شیطان ظالم چې دی کنه دا چاته دا خبره خسته کړی ده دا خزه چې یو بل پس خبرې کوي دا سړی چې کوي د دې داخلي چې موږ به خلک شاباسي او چې خزه پاتېږي مړوي چې سپیره خزه وسره او چې سپیره سره دا شیطانی او ورپسې شوی دی چې کوم اندازې ته به رسېږي ومن يتبع څوک روان شپ قدمونو د شیطان پسې فإنه دا شیطان یامر حکم کوي بالفحشاء فبحیاء والمنکر او فنارواو د شیطان دی حکمونو ته وګورئ خزه ته ویلې سورې نور دی ته د ورځو نه یختو باسه چې خسته ښکار شي دا څه خایس دی د یو انسان دی ورځي زده سړو کې وګورئ یو د یو دی نه چې کوم یو خسته دی نو شیطان دی رسول سي شي وته ویلې فلاني ته د څه وکړ تانګه جامې وکړه چې د بدن هر اندام د ښکارا کیږي نو څوک به وشرم ځان شرمې کنه نور درځي وشرم د حیا جامې وکړه چې عزت دې په ځای باندې پاتې شي هغه انګريز د یو مسلمان سره مناظره راغلی و او په دې باندې و چې تاسو د خصوص سره کوي او ستر پردې په کوي دا برقین په چلی دي او زمون خزې دي نری تر پټې چلی او کاغه نه یو بس جانګي مانځي واچي ځای کافي خلک راجم دي بس کوي دا مسلمان متوي دا سبب کو تسمع غرمه له مل مشه مسخین نه رسته به دوړه خبري هغه خلک براغري ډېر دې سړی یو ځای غبین را واغست او دای داسې پلیټ کې واچو کلاوي کړی او بل ډبی کې بند دا دواړه راو مخې ته ورکړي چې دا وڅ کوي دا کور والاو ته دا غبین د پلیټ ورنه وخت یې شو مچ پکې ون خطر ماشه پکې ون خطر دوړې په ونه کې یو شی ته جوړ هغه ته ورنږدې کوي دای دې سره دې بوتل کوي هغه وایي یو شان غبین دی دا غبین دی وای دا غبین دی خدا ګنده شوی دی او دا پاک دی وای دا ولی پاک دی وای دا بند ساتل شوی دی هغه دغه حالت ستاسو د خزو ازادي ورکي صفا غبینی او دا غي نتاسي به حیاي جوړ کړي الحمدلله څومره حیا څومره عزت چې د خزې په دین اسلام کې دی زماده د کعبه پر قسمی کې څه دي شي کیفه بلکې هغه خزې چې په مغربي دنیا کې دی او ځان ل خپل کاروبارونه کوي او د سړی په شان منډي وي دا ملګری قصه مې تکړه و چې یو انګريز به اسما هوټل ته راتله 15 ورځې بعد وای ما ته ویل چې ته دې 15 ورځو کې چیرته وای چې زه د لوی ټیلر چلوم او 15 ورځې بعد دلته راځم وای ما ته ویلې وای ما ته ویل چې ستا خزت شي چلی وای ما ته ویل چې زمون خويندې خزر هم نشته خويندې دي
مور ده او چې خزمي منګه بار ګټو هغه دنه کوي وای د سی اشاره هم راته وکړو چې رشخان دی راځي درو جنا تعالی ګیرم پرې چې درو درو اس طرح نه لاړ دا تلی و شپږوسه ته پوس کړو چې دا رښتیا د مسلمانانو د خزو د سکار دي سړی ګټي او خزې درته کوي دا وای ډیر وخت بعد رااله وای ماته ویلي چرمان دې چې زم ستا خو وینم خبر زما کور کې ناس سره د دې صحراونو د شپونه په خلاص سره وای ما ته ویلي چې اسلام دعوت مې ورکړ وای هغه ویل چې نکاح سکوم او اسلام برکت نه ما چې اسلام نه کې زړه تاسو مسلمانانو خزو دا ډېر دغه وکړه یو ځل د جاز کې راتلو نو هغه پایلټ داسې نه مسلمان شوی او ما ته ویل زه د بحرین ما او منګه اهل تشیع او څه خبرې وکړې په سپیکر زما په خپل نه راځي او سره الحمدلله مسلمان شوی نو ما ته ویلې مالتا دی اسلام کې لوی څه ولیدل په جړاشه ما ته ویل ما چې څونه عفت او قدرمنی اسلام کې ولیدل بل کنيشه ما سفلار مور ټول خدغلی عربو ما ته ویل یو خبره تکومه دا جنکې دی ویل دی وای دا چې اجازه کې ګرځي مالو وای دا په دې یو پیره کې چې دا 3-4 غنټې ټیم دی دا 3-4 ځل له سرخی او کریم او دا وای او دا په یو نوم ته وګوره جامې د جامو شان دي نه حیاي د حیا شان ده نه خزې دی وخت کې ودی خوبونه کړي او دای په دې یو نوم چې تاسو ته صرف ازادي ده تبعی وشو بیخي وته ګټه چا وکړه مسلمانې خزې کور کې حیام پاتې شو عفت هم پاتې شو د بچی په مینم پاتې شو هغه صفایم پاتې شو او سبا د جنت تمه پاتې شو شیطان دې یامر بالفحشاء خزو ته وای غلطه جامې وکي سړو ته وای تاسو ناروا کوي الله دې موږ ټول د شیطانانو وساتي عائشه رضی الله عنها د غیراله اورېره د ابوبکر نصیوه نری لوپټه سره دا سیونی ولا وتوی د عبدالرحمن لوري بچي خزه چې بالغ شي هغه له دسي جامې خېنې دي دسي لوپټه اسه راواغه سمه وشله ولا تنور ته ورته ناروا چې منی کې به بداغي تاوانم برداشت کې صندوق کلاو کو خسته لوپټه ورته صاحب ته د ابوبکر نصی تعالی دسي جامې کوي اسماء راغلی و د نبی علیہ السلام خینه و او نری کپڑے چې خې کلاو کو کپڑے نری الله نبی په مخواره تو یا رسول الله خفشوي وتوي اسماء ان المرأه اذا بلغت المحيض د زنانه چې مخواري بیماری شروع شي اسماء د شرمې جامې بناچي ته د ابوبکر لوري ګره د زبیر خزه ته د جامو ته دی ګره د شان ته دی ګره نن زما د مولوی صاحب د نونو او د ننګین د جامو ته وګوره زما د اجي صاحب د نونو او د ننګین د جامو ته وګوره زما د مشر زما د مسلمان جامو ته وګوره زما د مسلمان خور چې په مدرسه کې طالب وي او ټول ورځ قرآن او حدیث ته ناستي تداغي کمیس ته وګوره چې ترکونه په ښکارا کیږي او کنه ښکارا کیږي الله دې خیر کې ورونو چې موږ په دې مدرسو دې قرآنونو کې سم نشو د کعبه پر رب مې قسمي جهنم کې وسميږي بل نه اشتبا فبأي حديث بعده يؤمنون دا بعضی خبرې دا موږ د زړه د درد نه کوي زړه مو دردېږي دماغ باندې بوج راشي چې وې نه وې وبم زړه چوي زکه د بيدینه سړی بچي او بيدینه د دین نه خبر نه او هغه د شریعت نه خلاف لاندې تنګي او شرمې جامې وکي اې د مسلمان لوري اې د موحد لوري اې د سلفي لوري اې د تبلیغي لوري اې د اجي او د مجاهد لوري استغفار کوم د کعبه نه ډیر طرف شوی نو دې د پاره ته چې د جامې ته توابږي دا شیطان دې یامر بالفحشاء والمنکر فبحیاي او بناروا باندې حکمونه کوي ټول مؤمنان خزي د دې نه عبرت وايي دا کمی لوپټې چې د یختب کې ښکاری د دې خو تزنن علاج خیمه په چا کې ایمانی چې نن نه رستنه کی دا کمی زنانه چې زما د خبره کوي خويندې وري چې کورونو ته ورسېدې نو د څه به وایي چې زمونږه بېوا عائشه نیو راځي د غي سنت تازه ور ببل کوي او سم به ورواړي د سیمه وایي چې چاله خیراتی ورکو سبا یې غپ سر چې ستام په کې پورا ګناه خسته مزیداری وسېږي کمی جامې چې مکړي او غتنګي د
د ځان نه داسې خوار خوار څوک وګورئ هغې له ورکوي او الله به هم د ولږې نه هم نه وجني او دغسې به هم نه پاتې کېږئ ښه ژوند تېر کوئ چې پیغمبر له سبا ورشئ او په رڼو سترګو له ورشئ شکل د شریعت برابرول جامه د شریعت برابرول برید د شریعت برابرول ګیره د شریعت برابرول خوله د شریعت سره برابرول سترګې شریعت سره برابرول غوږ شریعت سره برابرول ایمان ډېر ګران شی دی اگر گویم مسلمانم به لړزم شاعر وایي که زه ووایم چې مسلمان یم والله وایي دا بدن مې ولړزېږي کې بینم مشکلات لا اله چې زه دا د اسلام او د لا اله الا الله دا مشکلات زینم الله وایي یا ایها الذین آمنوا ای ایماندارو ادخلوا فی السلم کافه ټول اسلام کې ننوځئ فإنه دا شیطان یامر حکم کوي بالفحشاء فبحیاء والمنکر او فنارواو ولولا فضل الله کنه د الله احسان پتا سی او رحمت ما زکان به پاکړه منکم استاسنا من احد یوتن ابدا همیشا لیکن الله پاکي چاله چې وغواړي الله دې سميع ډېر اوریدونکي عالم ډېر پویا ابو بکر قسم کړو چې زه به نور په مستحبانی خرچه نکوم آیات نازل شو ولا یعتلی قسم دې نه کوي اولل الفضل د مالداري والا منکم استاسنا وساو د فراخوالی والا ایوتو چن ور کوي دا اصل کې الله یوتو دې اولل قربا خپلوانو مسکینانو مهاجر ته پلار د الله کې ولیعفو ما پدیو کې ولیصفحو مخدف واړی زخیر دې مستح خبره کړی دا ابو بکر ته مخ واړوا الا تحبون ایستاسخ وخندا ایغفر الله لكم چې الله تبخنه وکیم دا آیت نازل شو ابو بکر ویل بس ما بالکل خوخدا الله دې بخون کې مهربان دریم عنوان ان الذين يقيننا خلق يربونا چې بدنام لګي المحسنات په پاک دامنو خزبانه سعید ابن جبیر وای دا آیت خاص عائشه بارکه نازل ده او څوک وای دا د نبی علیہ السلام د بیبي مبارکه هغه پاک دامنې الغافلات چې نا خبر دي د زنا نه المؤمنات چې د ایمان والا دي لعنوا فی الدنیا والآخرة فدای لعنت شوه په دنیا او آخرت کې ولهم او دای عذاب عذاب دې عظیم ډیر لوی یوم یاد کا غورز تشهدو چې گواہی به وکي علیهم پدوی یا پکم اورز چې گواہی به وکي السنتهم جبر دی بدنامه په جبه په لګولې ده جبه په گواہی وکي و ایدیهم او لا سنت دی لا سنت په گواہی وکي وارجلهم او خپید د خپیب په گواہی وکي بما كانوا يعملون پاغه چې دای کوم عمل کړی دی یوم یذین فدغ ورځ یوفیهم الله رب ورکی الله دایته دینهم جزاء دای الحق رشتنی ويعلمون او دایته په پته ولګی چې الله هو الحق المبین دا د ښکار حق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات آیات کی درې معنی دي یو معنی ابن زید کړی دا او معنی دا ده مردار زناکار خزي للخبيثين دا زناکار وسړو او دا قاعده کلیه نه ده بلکې دا قاعده اکثریه ده اکثر چې سړی زناکاری خزين زناکاری والخبيثون زناکار سړي للخبيثات د مردار او خبيث الله پیدا کړی وطيبات پاک خزي دا د پاکو سړیو دی او پاک سړی الله پاکو خزو د پیدا کړی دویمه معنی ابن عباس کوي چې دا صفت د کلام دی نو څه معنی مردار خبرې د مردارو سړو کار دی او مردار سړی د مردارو خبرو نه پیدا دی پاک خبرې د پاکو سړو کار دی او پاک سړی د پاکو خبرو نه دی پیدا دی او درېمه معنی هغه دا دی چې د دین عادت مراد دي الخبيثات فلیت عادتنا للخبيثات د فلیت سړو دي والخبيثون فلیت سړي للخبيثات دا د فلیتو عادتونو د پاره دي والطيبات او پاک عادتونه للطيبين دا د پاکو سړو دي
والطيبون او پاک سړی چې دی لطیبات دا د پاکو عاداتو د پاره دی او دا تاسو چې کوم صفوان او د عائشه بارکه وی اولئک مبرؤون مما یقولون دا خلق بیزار دي دا هغه نه چې دی وی او نبی علیہ السلام د دینه مخکې ویلو چې صفوان دومره نیک سړی دی چې دا کله ما ستلې دی نو ما سجوخ زما کوړتم نه دی نو ته بار ودرېدلې دی ښا لهم مغفرة دیل بخنه ده ورزق کریم او د عزت والا رزق ده الخبيثات فلیت مردار خزه للخبيثين دادی د مردار سړو والخبيثون او مردار سړي للخبيثات دادی د پاره د مردار خزو وطيبات پاک سړي پاک خزه لطيبين دادی د پاره د پاکو سړو وطيبون او پاک سړي لطيبات دادی د پاکو خزو اولئک دا کسان مبرؤون دا بیزار دي داغنه چې دی وی لهم دویل مغفرة بخندا ورزق کریم او رزق د عزت ده یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتا غیر بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون دریم باب ده او دا په 15 پوری الله نور السماوات والارض باب کې و قیدی دي چې د دې اهتمام ونشي نو په کورونو کې او په ملکونو کې زنا پیدا کیږي او دا الحمدلله منګه او تاسو اهل القرآن من به دې قیدو کې یو سوچو اوله قاعده څه ده او دې ټولو کې الله مو ایمان ذکر کوي ګور یا ایها الذین آمنوا خستوي به وی قل للمؤمنین مؤمن سره تاته وېما به وی قل للمؤمنات مؤمنی خزه تاته وېما دا خسته ټکی الله وی او دې ته ویل کېږي تربیه د کور تربیه چې کې الله د مؤمنانو تربیت کوي وقېدی دي علما وی کدی باندې عمل وشي د ملک نه زنا ختمي او کدی باندې عمل ونشي نو دا مقدمات د زنا دی به په کور او کلی په کلی زناونه پیدا کیږي او چا چې د دې خبرو خیال نه دی ساتلې زب قیدی ویم تاسو به توغ کېدی تاسو بخپل ویو چاو پلانې وشرمې زکه دا خیال نه کو پلانې وشرمې دا خیال نه اوله قاعده هغه دې آیات کې ده پردي کورته به اجازه ته مو ورسه او چې ورسي استیناس به وکي ګوره دو سلام دي یو ته سلام د استیناس وي او دویم ته سلام د استیزان وي یو سلام به وکي ځان به ته وخه زپلانې ما چې ورلې به بدویم سلام وکي چې را پاتې کې به بدرې سلام کوي السلام علیکم زندار رسول الله بدرې سلام چې هغه درې ده تباول استیناس کې به استیزان کې د دې طریقې شریعت کې معلومیږي دا نه په عقل معلومیږي او نه په بل او نه په بل خلن مقصد ادا دی پردي کوړه به اجازه نه ورځي بس استیزان دا فرض دی علما وایي چې چا اجازه وانه غوښته او د چا کوړه وکتل او رسای په سترګه بچخ شي وو دی وېسته دیت مې نشته ځکه دا استیزان شریعت ویلي دا بغواړي او د دې به طریقه دا ده د دروازې یو طرف ته आवाज ودرېږي आवाज به وکي په تیز السلام علیکم نوم بیات کې زپلانې ما اجازه غواړم اجازه شتا کنه وکچا ته ویل چې راځه ورځه ته به دی وکاو او جواب یې درنه به بزی نبی سلام د سات کور ته راغله او درې ځله سلام چلو جواب نه ورکړ الله نبی روان شغه په आवाज وکي یا رسول الله راوګرځه ما خو ول دا دعا ده چې تل غډې راوکي ما دا یو طریقه دویمه طریقه به ارسال القاصد ځان سبا څوک راولې لاس نیولې چې هغه د کور ستر پرده دی نه وړو به دی که اجازه وکړه غته وی چې راځه به ورځه دریمه طریقه دروازه به وټکه غلې به ودرېږي انتظار وکړي دا درې واړه طریقې په صحیح حدیثو کې راغلي دي څلورم په حدیث ته ابن ماجه کې دام دي
چې وبدرېږي وبوي سبحان الله الحمدلله والله اکبر او د غاړه بم تازه کې او اول به سلام اچي اول به څه کې سلام اچي او که سلام ته واپس نکو به واپس دی اجازه ته به ردی کوټ ته ځي په خوا د ملک کې غلط پیران وخا پیر سے بلار دنا نه بروانو چا به ته ویل چې خزه ته جدا خو سړی دی نه سړی نه دی پیر سے دی مولا دی مولا نه دی بس مولای سے دی پیر مولا نه ستر نه او دا به د سن وطن کورونو ته لکه غوا وای چې غوجلې ته ورنوي تپوس نو او بل شه نه پاکستانو سړی بروانو او د غریب په چرګۍ به ودرېد دانی خان سره عالم تا اجازه غوښتي ونه بد دی وکړه چې راځه تا به اجازه غوښتي وي دریم پردی کور ته به خلق نه وتل سړی به دنه پردی کور ته نه بس یورا دا سړی چې تا د خځې خواله راوستي او دلته دې کېنم تا دې څه دی چا به ویل زمونږ سکه خپل دی د مورم خزانه او زما مورم خزانه چا به ویلي د دې کور کې د توت او بیکانی بوټي ولاړل زمونږ هم دی د توت رښتا واخا چا به سړی د کور بر پنځه نه نهسته تاسو به ته وک فلانی دادی څه دی یره چې دا زمونږ دی خپل دی څنګه خپل دی د دې خور زمونږ دی گاوند کې واده شوی و نو په رښتا باندې نو چا به سړی بوته د کور بر پنځه به نه نهسته او ملما هم خپه کېده چې زه په بیٹک کې کېناولم نو تاسو به ته وک چې فلانی دادی څه دی یره چې دا زمونږ رښتا کې دی څنګه رښتا کې دی زما مور د دې دنه د نوسی د زوی د لور د زوی د زوی زوی دی هغه آدم علیه السلام سره رشتہ شریک نو ورکه کدا شند رشتہ مگر زاو نه پوهیږي شریعت زه خودلې ده پردي کور ته څوکا د اجازه ته نو چې سړی الله بند کړ چې پردي کور ته به اجازه ته نه ګرځي نو شیطان راغې سړو ته ویلې سړو په کورونو کې بنک کې خزینه شي لیدل بار نو تا ګورې اعلان کې تیرې دا تا ګورې سر نخپو پورې تا ګورې نو دویمه قاعده آیات درشتم کې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم مؤمن ته ویوا مؤمن نظر کم کا او مینی ذکر کړي ها ټول نظر نه بعضی نظر جایز دی لکه حدیث ته جریر ابن عبد الله چې مسلم راوړی دی چې هغه راغی یا رسول الله زما ناڅاپه په یو خزه نظر ولګي نو د الله نبی ته ویلو لا تتبع النظره النظره لك الاولى للثانيه مفاجاتی نظر باندې الله نيسي او سړی به بعضی نظر کوي ښکته کوي بعضی جایز دی زنانه د بیمار د ډاکټر لا ورغه نو ډاکټر به کته او تشخیص څنګه بګو سینه چې دې خوږیږي خپه او دا ول غریوان باندې دوربین ګرځي یو یل څټ ګرځي نه د مرض څخه ته بګو دي یغض من ابصارهم او من ابصارهم ذکر ویلې د سینه کا همیشه د نظر کته کړي سینه جګاړې وي نه من ابصارهم بعض خطري نظر بخته کوي او من ابصارهم بعض نظر شریعت جایز کړی دی ته وخزه کې داغه سواده کې شریعت ته دا ویلي دي چې دې ته وګوره نو چې ودی قتل نو بیا به د قاعده عمر رضی الله عنه د علی رضی الله عنه لور کوله احرام کې وته ویلی چې د پیغمبر طریقه ده چې دا به یې نو هغه ته ویلي احرام نه چې فارغ شراش کمره کې ناس دي نو لور ته وای بچي دا وبا امیر المؤمنین لورو هغه مسکین دې قصې نه خبره نو اچرال نو عمر جنو د پندای لولاد سی غوتی ویوړي چاته ویلو چې خپل باندې غټ غټ اختلی کې څه ویل اخو د نبی سلام نو سیوا غیرت جنې وا الله دې سې جنہ کې امت کې پیدا کړي دا سې ځاړي پرستنه پسې مصیبت دې الله پاک دې وته ویل یو خبر تکو تعالی کزان کوی کا وصف خلق وای چې د مؤمنانو امیر د صفات عمل سره دی ته امیر المؤمنین نو والله لسکت وجهك ما دا تفلید الذي مختني ولو خرسان من نيستا ته عمر شنتر پردو خو په ګوره عمر زنه ته ویل ته ما خزه پردای نه بس وګه ورته عمر دې کړی دا نظر شریعت جایز کړی محمد بن مسلمه
مکه کې دا د مکی محدث دی یو کور کې داسې کتلې سوري کې اکور والا سراغه وای کته محمد بن مسلمه نه وي مال شریعت اجازه را کړې د سترګې نه ایستا خو به حدیث ته ګوره سترګې بدینی خلک یې څنګه شي را کړی محمد بن مسلمه وای مالم شریعت اجازه را کړې ده د کور کې دغه جنې د زی په نکاح اخلمه زته دی وجنه ګوره دغه نظر مغیره رضی الله عنه چې سم خزه طلاق کړي ابن کثیر بدایه او نهایه کې وایي زر خزه طلاق کړي امام نووي وایي دیرشکم څلور سوه طلاق کړي به رسول الله ویل چې کوم خزه کې لګوته وګوره لعل الله ایودم بینکما شریعت کې دا څه عیب نه دی یو سړی دی لور ور کوي هغه چې زیر به وینم دي چې شرم څه ممانعت ده او دا د پیغمبر سنت دی په منګو تاسو چون کې په داسې معاشره کې پاتې شلو چې د اسلامي امور نه ډېر پته راځي دا خصبې راپا بچيږي ورنداري د لیور سره سفر کوي او باځي قمقل ولا غاړي مور کوي ترزوی له غاړه ور کوي او بل دی دا اوس په اتفاق د مسلمانانو حرام دي هغه حرام منتخخ کوي او پلان ډېر مینه ګرځي په قوم ډېر ګرانه ده او هغه کوم چې شریعت جایز ویلې ده هغه موږ ته ناروا ښکاري بعض نظر ښکته سړو نظر ښکته خزو ته ویلې خزو تاسو خو غر کې فایده څه چل باندې وشي سړو ته ویلې کور ته مرزي نو کله به ووتای نو بار به سړو تاسو ولیدای او تاسو باغه ولیدو نو اوس په څه چل کیږي سړی خو نه ګوري الله بند کړو راځي نه نو خزو تاسو وړاندې نه تاسو ته ګورئ بورقم په سر را چلیدو چشمیم لګولې دي چې لمه چلې اړو څوک د باندې ګومان نه کوي خخستو ته ګوره الله وی وقل للمؤمنات ويا مؤمنو خذتا يغضضن من ابصارهن چې تاسو باز نظر کم کوي خکته کوي امینی ویل کټول مخبر کې ورته چې رشکا دی وي عمره دي کی ويحفظن فروجهن عورتونه د زنا نه وساتي خایس بنخکارا کوي مگر که تاسو نه به اختیار ښکارش غټ پړونی او بورقې په ځان را واچوي دول بخاونتا پلارتا سخرتا او بنزیتا او بچو ته ورونو ته او خورینو ته او خورینو دې ته خوي نور ته وینه د خزم د دې لاندې د شیطان ورورو کار خدمي دي شیطان راغی خزو ته ویلې خزو سیدا سړی ناراضي سړی تاسو ته نه ګوري تاسو خلک ته نه ګوري زبته یو چل بل وخیمه کې دې شي دینه وای څه فساد جوړ شي څنګه خپو کې پانځي ګونه دي او پلاسو کې بنګړي دي او په مارو کې ممیلونه دي د سړو په خوا چې تیرې دی کنه د خپل یو شرنګ ورکوا هغه به وای چې دا خزر او تاس پاده وګوره د کچره کار چرنګ دی ورته ایستبل صدر شي نو دینه بل زنا جوړ شي نو الله قاعده ذکر کړه ولا يضربنا بارجلهن خپل د شرنګ نور کوي ليعلم ما يخفين من زينتهن نو خپل شرنګ نو پردي سره موبایل باندې مسکالم مو ورکوا ټلیفون مو تمکوا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون دا څوک دی شو څلو پنځمه قاعده وانکه الايام منکم بوادا لک دے بوادا جنې دا دل ودونه وکړه الک دے دته مګوره چې غریب دی او کمالدار دی او د کم قوم دی څنګه کور به ډیری کاروبار به ډیری او کنه چې دین وسره بس علي رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ویلو علي درې چیزونو کې به قرانه لکه تاخير بنکه جنازه چې تیار شو به ورستواله نه دا یو خبره دویم علي مونږ ټیم چراغه دا بنکه چې وخت شته دی وخت به یو پلاني جمعات کې پنا وخت نه سمدستي روان شه او دریم متوي علي والايم اذا وجدت لها كفوا لور خور د بالغ شو او مثل دی ول پیدا کړ زوی ورور د بالغ شو مثل دی ول پیدا کړ دله څه چلو کا نکاح له وکړه بني اسرائیل کې وړمبه پتنم د دینه کې خزونه جوړ شوی وان کې هل ايام منکم منګو تاسو ویو زمونږ بچي به په ډیپټي شي او ډیر روپۍ به وګټي او به براشي او خور لور خارج ملک می خپلوان دي الله به تزړه کې واچي څو وخت به یاد کی خیر ده کې او شل کال کې وړي به روان کړه نه 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 وانکهل ایام منکم ایسو ته مګورا نکاح د مالداري سبب دی درې خلق دي حدیث کې دی په الله حق دی چې الله به دای مدد کوي یو هغه سړی چې واده کوي الله یې مدد کوي
بې واده لکه او بې واده جنۍ له څه وکړئ مثل وګورئ بعضې ښځې ته ووایه چې خورې د تره لورې مسلمانې ټول مؤمنان خویندې ورونه دي فلاني له به دې ورکړو نو هغه وایي چې ولې ما څه بدنامه در اړولې ده هغه خامخلې دا وایي چې بدنامه دې واړوله تا به څوک دنیا کې پرېږدي بیا مقبره ځان له خوښوه چې کوم ځای کې دې ښخ کړي بیا دې ولي وژنې دي دا خو د بدنامې نه مخکې خبره ده بل بدنامه قصه نه ده دا نیم ایمان دی محمد رسول الله وایي واده نیم ایمان دی او دې خبرو ته ډېره توجه پکار ده دا د عفت علامې دي جنۍ واده نه کوي هلک واده نه کوي هغې نه دونه فسادات مشکلات جوړ شي چې بې خلکو له چل نه ورځي وانکحوا الایام بې واده هلک له جنۍ وګورئ بې واده جنۍ له خاوند وګورئ ورپسې شپږم قانون والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم مرید دې هغه وایي ما مکاتب کا ځکه ایمان پکې مکاتب وکړه زکات مال ولا ورکا او الله به مالدار کی وما قاعده ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء جنکه په زناونو مباعث کوي جنې کله په زنا باعث کی یا خود سیو لکه ابی ابن سلول بی دینه هغه شپږ جنکه ساتلې وي معاذہ موسیقه امیم عمرا اروا قتیله او په دې باندې به زرایب د زنا را جمع کول زنا به کول الله وی دا شی مکو او د جنۍ زیته په زنا قدم ده چې د جنۍ یو خلق ته پوس کوي او ته نه ورکه او جنۍ دا هغه دغه ده په زنا دی باعث کړی ده بس دالکانو سره ګډ وډ ګرځي او تاسو ته څه پینوي او که څوک د تڅوي ويره ز تنگ نظر نیمه دا مباحث کوي په زنا باندې نبی علیہ السلام یو طالب دی ورکوټه طالب دی دونه نه غریب لړن دی او درنګ نه تک تور دی او مسکین بے قام او بے نسب دی نبی علیہ السلام باندې ټوټه سکولې تاسو یو ورځ غي کې راوونی جلیبی نومي او واده کې جلیبی به وکني نبی علیہ السلام ته جلیبی وای یا رسول الله واده خو یا په ډول کېږي نو ما ته وګوره یا په پیسو کېږي نو پیسې مو وګوره یا په قومیت او نسب کېږي زما خو غم نشته بس رسول الله واده مې دغه شوی دی جماعت کې سبق ویم او ان شاء الله چې مړ شوم بس به قیامت کې ګورو نبی علیہ السلام ته وای نه امیدي مکو و یا رسول الله ته وای زه یو ځای لګم او یا رسول الله مال ته لور نه راکې ما ته ځان معلوم دی چې زما لور یو څوک راځي نه وای زه ته ورشه پلاني کور اورغه پلان کور مخه ته ودرې زه طالبم رسول الله را لګله د واده بار کور خلک سم خوشاله شو کني چې رسول الله وایي چې زه کوم مداجي نه هغه وای نبی علیہ السلام ته ویوا چې بالکل دغه دې درکویل ته د الله نبی ته بزمو کوته وای نه زی یاد کړی چې دلې و اټور یو ځل په موسی شو حاله څو ګلو درته الحمدلله دې امت کې دې نیکاني خزشته او الله دې نیکاني خزې دې الحمدلله د باز خلکو د دې دیندارۍ د دې خزو دا خبرې څوک کی بیا سړي سره له خوشاله چې شکر دې زموږ امت کې د څه خزشته اجینې دا خبرې واورېدې وتوي دغه دې دا خبر څه شورم جوړ شي وای پلانې دا مشهور بای سره ټول کلی کې مشهور پلانې ده ساده ونتی چې یاد وي وای پلانې ستاده ورده جرګه ده وای چار علي غلې ده څو چاله مې غواړي وای جولې بیبل او دې څه خندل د خبره ته ناشه هغه ته وای ساده توب مکوي دې ته مګورې چې دا واده څوک دی دې ته وګورئ چې دا لک چار علي غلې دی دا چار علي غلې محمد رسول الله قسم په الله چې ورون شل غټه مې کې نه اند محمد رسول الله د خبره نظر کړه هغه جلیبی وو چې کله په جهاد کې جلیبی مجاهدین دغه شو چې جلیبی څه شو نبی سلام وی جلیبی څه شو جهاد ته تله ماشاءالله د ایمان دغه
لاړ لرې چې ګوري چا ویل درځه کې مړی پراته دي دا یې بوله غریبه خوا او د ځان څخه اته نهه کافر وجلي او اخر اعلان شهید کړل رسول الله دې غیب کې د سراونی و به وطن مسلمان مسافر دی او قتلهم الله الله دې تبا کې زما جلبي به وجل دی الله دې تبا وکړه شریعت کې دا دې خزب په زنا نه باعث کې خزب هم لګ د عقل نه کار اخلي خزي علم کړی دی مدرسه کې سبق ویلې دی او پلار مور په دې نه شوی دي چې دا زه یورپی دنیا کې ورکوم نه چې مړه دي کې چې وینه کې دا د پستا ایمان ختميږي بی دینه سړی لري ورکی ځان وساته کې خوري د بی دینه خاون دغه څه ګرځیدل خدي دیندار خلک خیر د روپۍ دی وسنۍ درنګ نه دي تک توري ستا په قوم دی نه ستا په نسب دی نه او چې ایمان الله رسول صلی ولا عبد مؤمن خير من مشرک دا وقې دي قرآن ذکر کړی دي او الله وایي چې دینه پیدې والے لقد انزلنا الیکم آیات مبینات یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو لا تدخلوا مننا وزئی بیوتن کورونو تا غیر بیوتکم چې تاسو خپل کور نه حتا تر دې تستانی سوچ ځان و پیژنې پاغي وتسلموا سلام واچوي په اهل دې ذالکم دا خیر لکم دیر غره دې تاسو لعلکم تذکرون دې د پاره چې فنوالي فإن لم تجدوا كونمومي دکی اوتن فلا تدخلوها مورن نوزي حتى يوزن لكم تر دې چې اجازه ته وشي کوویل شي ارجعوا واپس شي فرجعوا واپس کیږي هو اسکالکم دا د لډیر غره دې کور د تواضع شو سړی نشته دې به واپس شبه واپس کیږي دا دیندار خلک کله چې قمقل کارو کی نو به هغه ملامت دی مشهور عالم دی د نحو کې لوی امام دی احمد نومې دی احمد نحوی نو دا د خلیل کور ته ورغلم دا وخت یو لوی عالم دی خلیل ابن احمد فراهیدی دا د تجوید چې کوم لوی عالم دی نو کله چې ورغه نو د مقصد دا به وروسته شاګردان ته چې زه ګورم چې د دې مولوی صاحب دا خزو بچی په دې نحو کویږي کنه وتا د نحو سر په یاد خو په پردو خزو بچو به موږ ته کنه نو دا ورغه وټکاو نو کور نو ته خزا आवाज کوي منن ته څوکي نو هغه ته وای انا احمد نو دا خزو ته وای احمد انصرف خلیل ليس بموجود خلیل نشتا کور کې احمد وګرځه زلاړشه چې غراغه به وراش اوس کتاب کې خدا مساله ده چې احمد خو غیر منصرف دی نو دې ساده زوی ته غوږ که احمد لا ينصرف احمد ته چا منصرف ویلی دي نو بیا ته کافیه کې څه ته کې نشته چې کله عالم منصرف غیر منصرف کې نو وجميع الباب باللام او بالاضافه ينجر بالكسره نو د تنکیر د اعلام څلور طریقې دي نو یو پکې دا دی چې ته منصرف غیر منصرف کې نو ته یا وصف مشهور والی یا تنکیر د عالم نو خزه ته وای چې احمد خلیل نشتا ز انصرف د نحو سره واچل چې احمد لا ينصرف احمد غیر منصرف دی واخذ ته ویلې یا احمق احمد اذا نکر صرفا حمقلا کله چې کور کې څوک نه بیزي او غلم په ملا ما تکله چې احمد کله نکیر شي به دا منصرف کیږي سیده ده احمد وای غوونه می څړونی ول او کومند شوم وای هیڅ چانه ملامت کړي او د خلیل علامه خلیل خزي وای و شرم ولن په ځای کې نو من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي چې دغه خبره دی وکړه چې به مناسبه دغه جواب به واوري چې هغه ته به خو خیم نه زمونږ استادو تیر شوی روزه کې وفات شو الله دې قبر د نور ولر ډکړي هغه وی کمیټې ته می جواب وکړ چې دلته سپېمړ دی او راشي دا وېسل په کمیټې کې سړی چې ناسو ډېر قمقلو ما ته ویل څوک مې پلاني جمعه خطي دي ما ته ویل خمړی دلته مولانه لمبي دغه قاعده د پنځه خمړې د سپېلري وای مال چې مولا په جنازه کوي ورسول اول غسل کفن ورته ته دا چې سپو وارثانی وای راشه دې مړی له غسل ورکې چې کوي جنازه موبایل کې په دې راغی مولوی صاحب زخه شرمونه و شرمول مال سپیکر تیز کړو ټول خلکو مخ سترګ غړول نه دی وېسته
وای ما ته ویل چې زمونږ دین کې دا مسله ده چې داسې خبره دې وکړه چې مناسب نه ورو داسې به وشرمېږي چې بیا به دې د خولې د راغونډولو چل دلن درځي. من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي. کوشش کوئ ملګرو بې ځای بې ډبه خبرې مه کوئ. خبره د ډېر مردارې ګېډې نه راوځي. دې ته اول ښه سوچ کوئ کته پورته بې وي بې ورولې دا په عامي طور کې چې سړی لګي ما تجرنده یو کړاری خېږي دا ډېر کمقه دي. ګوره من کسر لغته کسر غلطه. بې ځای خبرې څوک ډېرې کوي د ده غلطۍ هم ډېرې. وإن قیل که وویل شي ته واپس شئ نو فرجعوا بیا واپس شئ هو ازکا لکم دا الله ډېر پاکوونکی دی. الله ستاسې په عملونو باندې پوهه دی. نشته دی په تاسې ګناه چې وخورئ چې ننوځئ کورونو ته هغه کورونه غیر مسکونتین چې څوک پکې نه اوسي ګودام دی ورشئ او فیها متاع لکم هغې کې ستاسې سامانونه وي. الله عالم دی په هغه څه چې تاسې ښکاره کوئ او هغه چې پټوئ. دویمه قاعده قل للمؤمنین مؤمنانو سړو ته ووایه یغضوا من ابصارهم ښکته دي کې بعضې نظرونه ودې ساتي عورتونه د زنا نه. ذالک دا نظر ښکته کول او عورت ساتل د زنا نه په اعتبار د کل واحدین سره ازکا لهم ډېر پاکوونکی دی دوی له. الله خبردار دی په هغه څه چې دوی کوم کار کوي. وقل للمؤمنات دریمه قاعده ووایه مؤمنو ښځو ته یغضضن ښکته دي کې من ابصارهن بعضې د نظرونو نه ویحفظن ودې ساتي فروجهن خپل عورتونه د زنا نه نه دې ښکاره کوي زینتهن خپل ډول چاته او الا ما ظهر منها دې ټکي ته به ګورئ مگر هغه که بې اختیاره د دې نه ښکاره شي. ما ظهر منها څه معنی بې اختیاره ښکاره شي. ای دا برقه د په ځان یې راچلې ده نو داسې خو نشي کولی چې په برقې د پاسه برقه واچوي. دارنګې پړونی دی دا ما ظهر منها ما ظهر منها دام دی چیلې اچلې دی برقې اچلې ده هوا راله او دا یې ترې اوچت کړه دا ما ظهر منها. ګوره یو ظهره دی یو اظهره دی دې خبره باندې ځان پوه کوي. دویم علما وایي ما ظهره څه ده چې چیلې اچلې برقه یوه سترګې ښکاره کړي او په دې یو لاس یې نیولې چې دا یو ګوته لاس یوه سترګې ښکاري دا مظاهره ده. او دې کې بعضې علما بیا دا هم وایي چې مظاهره منها نه مخ او لاس مراد دی او بیا فقهاو صدا شرط هم لګوي چې وجه او کفین عورت نه دی خو بلا شهوتین ولا احتمال شهوتین دا ټکي وایي. بیا دې کې د علماو یو دوه قسمه اختلاف دی چې دا مخ او لاس عورت دی او که نه دی. زه به تاسو ته د علماو نظرونه ویم او بیا انشاءالله چې الله زموږ ذهن کې کوم طرف ته ترجیح اچلې وه هغه به ته بیا ویم او د دې به دا معنی نه وي کنې چې دا زما خبره دی په تاسې حجت وي خو دې وخت پورې الله زموږ ذهن ته دا خبره رسولې ده. بعضې علما خو وایي چې ما ظهر منها هغه دا دی چې وجه او کفین دي. دې باره کې حدیث هم شته علي رضی الله عنه ابن عباس هغه دې آیات باره کې وایي چې ما ظهر منها څه دي مخ او لاس دي. بیا څوک چې وایي چې دا عورت دي نو ابن حمام فتح القدیر کې وایي چې قول د علی او د ابن عباس دې باب کې څه دی واضح نه دی او د نورو صحابه قول واضح دی ځکه د علی او د ابن عباس نه وایي دا ثابت هم دي چې الکحل والخاتم ګوتما او رانجه نو ذکر د کحل مراد ته یوه سترګه ده او ذکر د خاتم دی او مراد ته دا یوه ګوته ده چې دا لوپټې چلی او دا یوه سترګې ښکاري او دا یوه ګوته وایي دا ده وایي د دې نه دا دي. دویم دلیل د دې خلکو چې هغه وایي چې وجه او کفین عورت نه دي حدیث د اسما دی نبی سلام ته وایي ښځه چې بلوغ ته ورسیږي هغې له جایز نه دي چې په غیر د مخ او د ورغوو نه څه بچ شي. دې روایت کې بعضې خلک وایي دا روایت مرسل دی منقطع دی. ابن کثیر وایي د ابو داود او د ابو حاتم نه نقل کړی دی او دې کې د خالد بن دریک سماع د عایشې رضی الله عنها ننده شوی په دې کې نور سندونه لري هغې کې شته د هغې سره بیا څه کې. او ابن قدامه وایي په مغني نه هم جز کې ویلي دي وایي که د اسما د حدیث صحیح شي وایي کېدای شي دا
د نزول نه مخکې د حجاب ونه دلته صحیح دلایل دي چې د حجاب نه وروسته دی دا او به تفسیر سمرقندی حنفی لیکلی دي چې عبد الله بن مسعود ته چا ویلي چې ما ظاهره منها څه دي و هغې څادر په مخ را واچو او د یوه سترګې ښکاره کړو د یوه ګوتې دغه کړه بیا هم علما وایي کله چې اختلاف راغی نو داسې عورت نه دی لکه نور بدن چې زموږ نظر دی کې انشاءالله شیخ الباني صاحب او نور علما هغه په دې دي چې دا عورت نه دی ډېر خپل دلایل وایي دې ټولو ته چې وګورې نو موږ او تاسې په بعد یو رای باندې بل سرسري خبره نه کوو موږ به عمیق نظر کوو کوم خلک چې وایي چې دا عورت دي که نه همغه خلک یې شریک د خپلو وروڼو د ټولو سره اوسېږي ستا ښځه د هغې مخکې څنګه مخ ښکاره کړي دویم ټکی واورئ د ضرورت په وخت کې مخه او دغه چې دی د لاس د عورت نه دی څنګه نه دی صحابیې ته نبی علیہ السلام ویلي د ابن ام مکتوم کور کې عدت تیر کړه هلته مشکات کې روایت دی د سعید هغه وایي دا ولې وایي لطول لسانها علی احمائها دی به د خاوند د ورونو سره ډېره ژبه کوله نو نبی علیہ السلام ته ویل چلته عدت تیر کړه اوس یې طلاقه کړې داسې نه چې عدت کې ژبه وکړي او ژبه نه غوڅنې کړي ودې نه وایي نو اعتدي فی بیت ام مکتوم ولطول لسانها علی احمائها بل صحابه شریک په یو کور کې اوسېدل یو ځای له به راتله یو خوراک دی دا ثابت دی دی ښځې خو داسې نه وي چې ډوډۍ خوړلې او بورقې یې اچلې وي طریقه دې باب کې دا ده ورور شه باید چې دا د ورندار سره سفر ونه کړي ځان له ځای کې اوسه کښېنوي ورندار اوسه ونه خاندي او غاړې ماړې ورنه کړي او داسې یو مسله ده دغه مسلمانه ښځه د شریک کور کې ده نو دا د ښه خپل حجاب معنا ویښته دې پټ ساتي بدن دې ټول پټ ساتي تش مخ او لاس دې د خلکو په مخ کې څه شي عورت نه شي نو دغه یو حدیثونه دي دویم طرفه نبی سلام خواله اسما راغلی ده اسما یې څه ده خینه ده محمد رسول الله علیه وسلم خواله راغلی ده او دا بعد ما نزل الحجاب راغلی ده سهله راغلی ده دای خینه ده خدیجه دغه د کور ده او ورسره د ترلور ام هانی د نبی علیہ السلام سره ملاقات شوه دی کوم ځای کې چې خصوصیت د نبی نو ته شرعي تنسیس مرادي نو د دې خلکو باره کې یا ډاکټر لذي یا بل د سی اوس مثلا د دې کې وخزر او غرزه د وتلانی شي ته څه ګوتې نه ورلو وچو کپینې مورد دي نه د دې خلکو د ضرورت په وخت د مخ او لاس عورت نشي نور د پردو خلکو نه مخ او لاس عورت دي څنګه عائشہ به وایي من حج لتلی څه شي لتلی حج لتلی وکله چې حج لتلی قافلې براله نو موږ به په مخ څادر راځوړل کو مخ باندې پټ کړو نو عورت نه وي نو به څادر راځوړل دا ولې دارنګي د مینا کې نبی علیہ السلام ولاړ دی د خصم قبیله وجنی راغلی دا وکانت ودی ادرنګ سم خستوا او دا فضل ابن عباس عبد الله ابن عباس دا ورور دم درنګ نه خستوا د دواړو یو بل کې سترګې واچلې نو نبی سلام د فضل د لاس مخونی او د سیتی واره چې موږ پر دې خست الله بنده هغه ته پوښتنه زما بوډا پلار دی په سوارلې نشي ټینګې دی زته حج وکم د الله نبی ته وي چې ستا په پلار د چا قرض وي او تا ورکړې وي نو حج ادا کېدو وایو وای د الله قرض ډیر دی چې دا ته ورکړل وګوره فضل چې وو د مخ نبی علیہ السلام څه کړو اړولې او که مخ عورت نه وي دا جانبو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی وي چې یا رسول الله وجه او کپین خو عورت نه د غزر غزي دی ګټه ته ګورم دریم دا دی خایس او ډول دا په څه معلومي په مخ اورس خلک وای مغول کې یو من دی چې د دې ته بیت شي پاتې شو نو لانجه ټولې د مخ اورس نه جوړیږي نو د پردو خلکو باره کې خپلوانو کې د دې څوکي چې خطرې خوشي مرداري دا غینه وجه او کپین چې دا غینه کوم د معورت دی ټول به پټه او کم خلک چې عام د مؤمنان خلک نو دا غي دغه استثناءات دي دا چې وشي دا ډېر خي انور دا چې وجه او کپین عموما خلاصي به مشکل جوړیږي او که عموما بنشي به مشکل نور به حل شي مشکل او دا مشکل نه حلېږي چې صحابه شریک اوسېدل د دې خزي بورقې په ځانه چلی او که څه چلی کوو ان شاء الله دا موږ ته مناسب او د انصاف علی قول دې ښکارا کیږي
ولا یبدینا نبخکار کوي خپل ډول الا ما ظهر منها مگر هغه څه چې د دین به اختیار ښکار شي او زینت یو خلقی دی یو کسبی دی خلقی دا چې فطرتن الله د خسته پیدا کړي او کسبی چې په اسباب او اسباب ځان دغه کړي نکری چې دی یو شی دی بل شی دی خاص کر ور زمانہ کې هو د سه اسباب دي چې د تور انسان د سپینه پابنده جوړي دا خلقتی کسبی دی زینت کسبی دی نه به خلقی ښکار کوي نه به کسبی وليضربنا راوادي چي بخمرهن خپل غټ پړونی علا جيوبهن فخبل غريوانونو باندې لوی پړونه هم دي ورقم دي حکم کېده ولا يبدينا ندخکار کوي زینتهن خپل ډول او خاص الا لبعولتهن دي خلق ته به ښکار کوي د خزي ګوره اصل دا دي چې دا بکور کې خېستي او بار بخیلنه خچنه دا د مؤمن خزي صفات ده نبی علیہ السلام یو ځل ویلو حدیث د انس کې دی ماوردی نقل کړی دی چې لعن رسول الله السلطه والمرحه نبی علیہ السلام په سلطه او مرحه خزه باندې لعنت کړی دی به ویل سلطه کوم خزه ته وای التي لا تختصب هغه خزه چې نکریزه نه استعمالي او مرحه التي لا تقتهل چرانجل مستعملي نبی سلام سره خزو بیاتونه کول یکه هندم راغلی و د ابو سفیان خزا او دا هغه چې حمزه رضی الله عنه زړیش لولې او چوپلې وونه او رسول الله نه سخت یریدا چا به ته ویلې ورزونه و ډیر زړه می کیږي او چې دا رعب په پرړه راشي خپې می ورکیږي نشم سره دې دا ډیر زړه ور خزا و لاسه بیاته کوو د الله نبی ته وی شرک بنه کوي وای خنه به تو وای زنا بنه کوي هغه ته وای ایزن الحرائق اسیده خزه کې زنا کوي نو بیا ته وای چې دغه باندې کوي دا غلا باندې کوي نو دیو ته ویلي ابو سفیان رجل مسیک خاون ابو سفیان مې ډیر بخیل دی او دا نبی سلام خواخې مدوم حبیبه مور و نو څنګه کڅته اخلم څنګه رسول الله ته وای خذي ما یکفیکی و ولدک دون څتهله چې ستا استاد بچو دغه کیږي نو خزر خاون نه د جب نه د لګ لګ څه شی غسته او بيخي د څه بیان کوي چې به سره سوزکی کوي نه یو ورڅ تی والی نه دا باندې کوي به چې لاس ورکو د څه شړل لاسیو رسول الله ته وکتل وای ما ادري زنه پويګم ايدو انسان نه يدو سبعين چې دا اوس د انسان لاس دی او کر ګورګټي پنځه دا وشاول ځان خزه کنه کریزي ولودو بیا امام احمد رحمت الله علیه د دې حدیث باره کې وای خزله په څولېخ تو ورځو کې فرض دي چې دا باندې کریزي لګي لکه څنګه چې نور صفایي ولا فرض ده وای دا ولی وای ګوره اسلام څونه لوی نعمت دی که په دې شپه هندمړه شوی وي کو پر کې راځي رسول الله د نکریزي د وجه اسلام نه رسته کړه وای دا دلیل دی په دې چې خزه په څولېخ تو ورځو کې نکریزه لګي کور کې به لګي نکریزي به لګي څه شي چې لګي دي د شریعت خلاف بنه کوي او د سینې چې بار ته وځي او نکریزي لګولي او چکور کې ته ملنګ راغله دی او چې ته خیرات غواړي خایس بچا تخکار کوي الا لبعولتهن خاون ته به ښکار کوي بعل بعولت جماعت وي خاون ته بدین نسبت بعل وي او ابایهن یا پلارانو د دې تخپل پلار ته شپودلې او ابای بعولتهن یا د خاون پلار ته چغې ته څنګه مسخر او ابنائهن یا زامنو د تجوید هم شپودلې او ابنای بعولتهن یا زامن د خاون چې د بلې خزینه دام د ابدی محارم ندی په خزبانی د دې مخ کې خزر خپل ډول خایز شیخ کار کوله ولا یبدینا نبخکار کوي زینتهن ډول د دې الا لبعولتهن مگر خاوندانو د دیتا او ابایهن یا پلارانو د دیتا او ابای بعولتهن یا سخرانو تا او ابنائهن یا زامنو د دیتا او ابناء بعولتهن یا د خاون بچو بنځه چوتوي او اخوانهن یا ورونو د دیتا او بني اخوانهن یا ورونو ته د ورونو بچي او بني اخواتهن یا قرینو ته او نسائهن یا مخزوتا جمهور علما وای دا د مؤمن خزي دي او بعض علما وای چې کافر خزي ته بنه ستر پرده کوي د سینې چې د کوپر دعوت ولول کی او ما ملکات یا اغا چې مالکانی
ایمانهن خلاصونه دي. بعض علما وایي دي کې وینځ او مره غواړي دي. او سعید ابن المسیب چې هغه سید التابعین دی د ابو هريره رضی الله عنه زوم دی، هغه وایي چې سورې نور په آیات دوکانه شي لا تغرنکم آیت النور فإن المراد بها الإمال العبید. دلته مراد ګوره وینځي دي مریان ندي. او التابعین یا خدمتګاران غیر اولی الاربا چې نه خاوند د حاجت زنانه وي. قطاده وایي دا قمقل دی چې اصله خزه پیژني چې خزه سړی کې څه فرق دی. عکرمه وایي د دینه عنین او خادم مراد دی. او بعض علما وایي د دینه هغه ډیر بډاګان مراد دي. خو الله شرط ویلې ګوره غیر اولی الاربا چې حاجت ماجت دی او ګبډا ته تمام وایي دا مې نه پرې دی دنه من الرجال د سړونا او الطفل یا ماشوم الذین ور الذین دا طفل صفت راوړه دي کې جنسی معنی ده. یا ماشومان اغا لم یظهروا چې خبر ندي علی عورات النساء عورتونو د خزو باندې. عورت مورد دا بالکل پیژنې نه. څلورمه قاعده ولا یضربن بارجلهن تفصیل به ولکړو مخکې شرنګ دین ور کوي ندی وای دا خزی خپل خپې لیولم چې ښکارا کې دي سړو ته ما یخبین هغه چې دی پټکړی من زینتهن دډاول د دینا. او که چا څه خپې شرنګ منګ ور کړی یا کملکتلی یا جنې علاج وتوبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون توبه وباسئ الله ته ټول اے مؤمنانو لعلکم تفلحون دله چې کامیاب شئ. سورې نور کې دا هغه آیات دی چې 50 ضمایر دي کې ښا څه مستتر او څه بارز. شپږمه قاعده پنځمه ویما وان کې ولایام وعده کوي به وعده الکو جنې ايام به جوړی ته وایي وان کې نکاحونه وکي الایام هغه الکلا چې داغه خزانه شتا او غجنیلا چې داغه خاون نشته منکم استاسنا والصالحین او نیکان من عبادکم استاسر مریانونا و ایمایکم د وینځل مرید د نیک دی او وعده ته لکېږي زمړه وکوله وینځه د نیک د وعده ته لکېږي وکوله کته چې غریب دی ان یکونو کیدا سل فقرا غریبانان یغنیهم الله مالدار به کې الله په نکاح باندې خپل فضل نه الله دې واسع علیم پراخ علم والا ولستعفف الذین ځان دې بچی د زنا نه خلق لا یجدون چې نمومي نکاحن وسد نکاح چې هغه مہر دې نفقه د لوازم د نکاح حتا یغنیهم الله تر دې چې به حاجت یې کې الله مالدار یې کې د خپل فضل د چې مالدار شوی خزاو کا خیر دی. شپږم قاعده والذین اغمریان یبتغون چې طلب کوي الکتاب مکاتبت مری چې مولا ته وی یا وینځه 2 روپۍ بدر کما ما آزاد دې ته مکاتب وي او چې مولا ته وی کزما کار وش زبده آزاد ته دې ته مدبر وي او چې مولا د وینځه سجما وکي او دا غینه معصوم پیدا شي دا غي په وجه دا ساديږي دې ته ولده وي او عبد القین چې هغه پورا مری او عبد مبعث چې نیمه ذات شوی او نیم پاتې دا مکاتب دی مدبر دی ولده دا قین دی عبد مبعث دی. مما د اغنام ملکت شمالکانی ایمانکم استاسی خلاص سنا فکاتبوهم مکاتبه کوي. امر کې وجوب مانند ده چې خامخا به مکاتبه کوي. دته امر د ندب د فاروي زاد المسیر کې ابن جوزی وایي ان علمتم کمالومم کپدې کې خیرن خیر خیر څه شه ده صلاحیت او دین او یا خیر څه ده چې دون وسی چې او د سبا ستاپې سي شیخ خلاصوله واتوهم ورکې دې مؤمنانو مم مال الله د الله د مالنا الذي اغمال اتاکم چې تاسو له درکړل زکات ورکې یا نور په یو ورکې وما قیدا ولا تکرهوا زور مکوي فتياتکم په پیغلو جنکو استاسی علی البغاء فزنا باندې ان اردنا کواړي تحسنا پاک دامنی د واده لتبتغوا دل چې طلب کوي ارزل حیات دنیا سامانونه د ژوند دنیوي چیرې مالدار څوک براشي و مې یکرههن او یاغه د ابی ابن سلول عمل پکې چا چې زیته په وکړه الله پس د زیتینه پدای غفور الرحیم بخون کې مهربان دی زتوبه او با صلی بدی او بخي ترغیب قران ته به دا جمله را مات کړي
ولقد انزلنا یقینا را لګلی می ته تاسو آیاتونه آیاتنا مبینات چې د واضح مضامین ولادي د عشرها قصه ومثلا او بیان کړی می دي څه مثالونه د عفت دغه خلکو چې تیر شوی دي ستاسو نه مخکې لکه قصه د یوسف قصه د مریم او قصه د عائشه وموعظه او دې کې منه کول دي